د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه کې یو هلک و نوجوان. په دې ځوانۍ کې چې سړی ګمراهي کوي نو داسې ګمراهي بوډا نشي کولی، او که په ځوانۍ کې یو سړی نیکي کوي داسې نیکي هم څوک نشي کولی. دا سړی به جومات کې ناست و، روژه به و، جومات کې به ناست عبادت پې یو شوق سره به ناست عبادت پې کو، داسې عبادت پې کو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د عبادت ته پسخېده. او دا نوجوان هلک دا هلکان ورسې وګوره څه ډول غیره کوي. دا نور هلکان خو ټولو په دنیا پسې په ځمکو په کاروبار پسې بنډو سر تړ دي، د خواهشاتو په ګیره کې دننه گیر دي. دا نوجوان ته وګوره جومات ګوټ کې ناست دی، الله یادوي، پیغمبر مبارک حدیث دی هغه یادوي. دا څنګه هلک دی؟ د مور او پلار او پلار یې بوډا او سپین ږیري د پلار خدمت ته به لاړ، بیا یې وکړه، بیا به جومات ته راغی. پلار خدمت ته به لاړ، بیا یې وکړه، پلار به ورته بچې دغ دا وکړه، بیا یې وکړل، ځه بچې اوس 2 ورځې مه راځه، ځه 3 ورځې مه راځه، خپل عبادت دې کوه. دقه ډیوټي وه د پلار د خدمت، او بیا په جومات کې ناست، او حضرت عمر فاروق ورته پسخېږي رضی الله تعالی عنه. هلک خشته دی، نوجوان دی، چې دا په کومه لارې پلار ته ځي نو په دقه لار کې یو جینۍ پې مینه شوې ده، او ورته به لار کې ولاړه او ده به ترې ځان ساته، به ورته لار کې ولاړه او ده به ترې ځان ساته. یو ځل ورته هغې چې دا پلار له تله هغې ورته ډول سینګار کړی دی او په لاره باندې ورته ولاړه ده. چې لاره باندې ولاړه ده هغې ته مطالبه وکړه، انسان دې زړه لري، دی ورپسره شو، ده ډېره ښه ده. یو ورځ ورته ولاړه د ځان یې وساته، هغه سوچ خو ذهن ته راغی که دوباره ورته ولاړه ځان یې وساته، شیطان بیا سوچ بیا باقي کار د شیطان دی. په 3م ځل بیا چې په لاره ځي پلار له به کله ته په دا لاره کې ولاړه ده، بیا نور سوچ شیطان لګیا دی. بس دقه معمولي لیدل کافي دی، باقي شیطان پیش او کار یې پیش، هغه ورته ورته وسوسې چې څنګه خشته جینۍ، څنګه ښکلې ده ته ولاړه در باندې مینه ده، او میلو شو دو دو ده. خو چې بل وسته جینۍ مطالبه وکړه، د زړه کې هغه وسوسې راغلې وي، جینۍ ته وي څوک هم اراده که زموږ کور کې څوک شته نه، ډېر مې خوښې ورسره روان شو. خو چې ور روان شو دې جینۍ سره، او ته ورته دې جینۍ مخکې را او دا دې ورپسې دی، دغې وخت کې د قرآن شریف یو ایت وله مخې لاله، الله هم د انسان حفاظت کوي. یو ایت راغی، هغه څه شی دی؟ د قرآن شریف هغه ایت ادا دی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ان الذین اتقوا، اوهو هغه خلک چې هغوی ځان ټول عمر ساتلی دی په پرهیز کې. هلکه ځان ته اوس وایي چې زه خدای کې داخل یم څه ګونه. الله وی ان الذین اتقوا، هغه خلک چې ځان یې څه نه څه پرهیز کې ساتلی دی. لکه یو ډاکټر دارو خوري خوري خوري، پرهیز هم کوي پرهیز، او ناګانې یکدم د ده نه پرهیز مات شي. خلک څه ویې د خدای بنده ټول عمر دې پرهیز وکړو، نو نن دې بدپرهیزي وکړه، ځان دې غرق او تباه کړي. پرهیز وکړي، یو ساعت لږه پرهیزي وکړي، بلډ پریشر سر ته ورسېد، ډس دی سر رګې وشلېد، پالج و اسپتال ته لاړ. نو خلک هم وایي ښځه م ورته ویې ظالمه، نو 15 کاله دې پرهیز وکړه، ای ظالمه نو دونه سختې دې په ځان تېرې کړې، ای ظالمه نو دومره داروګان دې وخوړل، ای ظالمه نو دومره پیسې دې په ځانو لګولې، نو دا لږ به دې پوټې ګزاره کړې وه که نه، د نن لږ پرهیز د لاسه لاړې برباد شي. وایي که نه وایي ورته ټول عمر دې منځونه وکړ، روژې دې صدقې، خلق درته پسخېږي، دونه دارو درمل دې استعمال کړل، دونه خوراکونه استعمال کړل، نو دنه لږه بدپرهیزي وشوه. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اذا مسهم طائف من الشیطان، د شیطان چکر کې ونښته، شیطان وسوسه ور واچوله چې ورده ورپسې، او شیطان خو وایي د مړه توبه به وباسې که نه، زمړه خو لږه ګناه ده تېره به شي که نه، زمړه یې الله رحیم دی توبه به وباسې. اذا مسهم طائف من الشیطان، د شیطان چال راغی، د شیطان وسوسه ورته ذهن ته راله، شیطان ګیر که په دا لږ ساعت کې تذکرو، اوهو زر ور یاد شي، زر ور یاد شي. هلکه هغه منځونه بې غر کېږي. 3 میاشتې پرهیز مې وکړه، خو چې مالګه ورته کېښوده چا وخوره مړه یې د الله نوم واله، نه 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 نه، الله نوم به په دې هغه څیز والم چې دا کم ډاکټر وایي خوره، په هغې به ولم نه خورم. ګوره چې ور یاد شي ورته او سوچ یې راغی، بچ کېږي. تذکرو فاذا هم مبصرون، ورته را یاد شو چې دا ما ټول عمر پرهیزونه وکړل، دا ما عبادتونه وکړل،
اللہ ور یاد شو فیضا هم مبصرون او بس بینا شو بینا پختو کے معنی کم سشو نظر اولگید چه اللہ ور یاد شو نظر اولگید طول عمر فریضو کو اسمات کم خدان کر کو دالک بمکم و چه دا آیتی سنگوے ان الذین اتقاو دا وتر آیات شو اغا خلق چی دی مخکن تقوی اختیار اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا یہ شیطان چکر راغی فوراً وتا اللہ ور یاد شو اذا هم مبصرون دا آیت راغی ہدایت راغی اوہو نما پریزونو کل غرق شما او بیا فوراً پوئی شو نظری اولگی اذا هم مبصرون چکر کے پریوت نظر کے پریوت چا اللہ تخپکے گے نکوم دا گونا اللہ پریز نما تو دا لگا گونا دینا مم صبر وکم خیرت کے خدای دینا خکل خدی برائی دینا صبر وکم جنت کے واللہ خکل خدی راکی او جنتی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعو یا حوری بخدای ورکی سو دعو یا حوری نورم زیادی کم از کم دعو یا حوری بور سری او دا دعو یا حوری بسنگی دا بدوم رخشتی که دا دینالی مغز بید بارخ کرد او چې وبس کی دا اوبه به په دې حلق کې ښکاره کی مړه دا لکه ګناه ده تیره بشي ختم لرې کوه په دا مرداره پلیته جینۍ څه کو هغه به راکړي تذکرو رایاد شو ورته هغه زاړه حالات د خدای قهر د خدای غضب او دا هر څه یاد شو پیدا هم مبصرون بس نظر یې ولګېد پوه شو بس خو چې دا آیت دی او دا خبره راله هغه ځای کې پرېوت بېهوشه شو اجنوی دا سو شو الک خو بےهوشه شو لقی بےهوشه پروت ته وینځه ته आवाज کاله راشه بس جنې خو کوی و چې دا په غم خو ما واړو راشه اوس ځان ته خلاصوه اے زمونږ دروازې مخې ته الک بےهوشه پروت ته اسوک ته دا هغه سړي زوی دی هغه کورې نه دی دا هغه سړي زوی دی په دې لاره د هغه پلار خدمت لري اوچته یې کوه د هغه پلار د دروازې مخکې څملو خو چې هلته د پلار د دروازې مخکې څملو زورونه یې ورکړل لږ یو پوټې سترګې وغړېدې د پلار دروازې وواله پلار راووت چې ویې کتل زوی بېهوشه پروت دی او بچې څه چل در باندې وشو اواز یې وکاله خدای مو بخه زوی مې بېهوشه دی زوی ناجوړه دی اوچت یې که لاس وخونه کټ د پلار وخېږه بچې څه چل در باندې وشو څه وشو پلار خو نه دی خبر چې دا څه وشو پلار خو یې کور مخې ته راغی او دلته به درس خوړلی را پروت دی بی بېهوشه بی بچې څه در باندې وشي سترګې رو غړی چې پلار تالو یو بچې اله شابه الله ته ووایه څه چل در باندې وشو حکیم طبیب دله راولم دارو درمل څه ترې ضرورت دی بابا سترګې وغړو یو خبره ده تا له خدمت سره روانو هغه جینۍ هغه دروازې والا راته څو ځله ولاړه وه نن یې بیا رانه مطالبه وکړه بس زه مړه لرم نو ورپسې روان شوم بابا یو آیت مې ووې هغې بېهوشه کړه بچے کم آیت تے وائے لمدے ماتا نو فسلگو کی وی ان الذین اتقاو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اغا خلق چی خداینا یریگی پریزی ټولو مروکا شیطانی چکر و تراغی زر و تا اللہ یاد شی نظری وہ لگی گناہ نزان ساتی بابا کم آیت بچے دا آیت خو چې آیت اوے سترګې پټې کړې بابا وای بچے پلان کی بچے نصاب یاتلې و اخرت ته رسېدلې الله یرا او پرهیز دوه څیزونه دي نو پلار ورته څه وایي حضرت عمر یې خبر کړه زر پلار آواز وکړه راشه بچې مړ شو آیات مړ کړ قرآن آیت مړ کړ هله راشه خلک رالل غسل یې ورکړه کفن یې ورکړه جنازه یې وکړه سبا حضرت عمر نه تپوس شو چا نه تپوس وکړه هلکه دا دی هغه هلک نن رانغی یو خو بېګا غریب مړ شوی دی جنازه هم شوی ده غسل کفن دفن هم شوی دی او خښ شوی هم دی زه هم نه خبرولم وی شپه وه ځکه هم ته خبر نه کړې وی دې هلک خو قبر له تلل پکار دی حضرت عمر فاروق ورغی قبر له پلار یې چا خبر کړه چې امیرالمؤمنین دی د دوی قبر له راغی نو پلار یې ورغی ورسره ودرېده وی بابا زوی دی ولې څه چلو شو ناجوړو بیمارو په څه مړ شو وی آیت وجلی دی هو آیت وجلی کوم آیت ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون دی آیت وجلی دی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته څه وی الله رښتیا وی، الله رښتیا وی. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بچے مبارک دشا زړه کې د خدای یره راله او د الله د یرې نه پس د نظر ولګېد هغې وجلې